قدرمنو لیدونکو دغه کور په تاسو ګوره زموږ تر شا دا کور د چا ده تاسو یو دقیقه دغه ویډیو موږ سره وګورئ سره دا راز ګنلو سره د زراونه ست فکر مشولو ولاکه چی هیڅ هم نشته هیڅ ولاکه مزدوري نشته مزدوري ولاکه بخیل غیز کور د چروته په کوم یا تر وته لای یو نو مشکل چې هم وګاته مزدوري شی وکړي چې به یې څه څه وکړي هغه بس الله مال شاو غاشي بس سل 200 روپے وګاته بس څه دا ځکه الله سوي ها ارڅه خدای مې را بون دی نن زه ایتو مزدور یم ایتو مزدور یم ته نن سردار دغه ویډیو به تاسې ګورئ دا زموږ هغه قدرمن سپین ږیری بابا ده چې د خپل کور دپاره یې حلاله نفقه ګټله شپه ورځ بازار کې د زیار ایستو کوشش یې کوو چې تر څو خپلو بچیانو ته حلاله نفقه راوړي خو د دې کور د حالات ما نه و لیدلي تاسو ته به معلومه وي چې څه موده وړاندې خوست ولایت د سړو اوبو په سیمه کې یو ټیکټر چاپه شوی و په هغې کې خپل ژوند الله ته ورکړو د ده بعضې خبرې چې ما ته یاد دی د پیښې نه مخکې یو خبره یې راته وکړله خو اوس کاروبار نشته خوند یې نشته که یو څه کومک را سره وکړي دا یې دومره زحمتکشه و چې بیخي هره ورځ نه یې سړه لیدو او نه یې ګرمي لیده کار یې کوو خو چاته یې سوال نه کولو نن په همدغه غیرت کې د الله حضور ته لاړو دغه درې اولادونه چې ګوره یوه کوچنی بچی لور یې پاتې شوي یو مېرمن یې پاتې شوي نور یې هېڅوک هم نشته دغه یتیمان شول د دغو نن هغه قهرمان پلارجان نشته چې هغې خولې تویولې هغې یخ کې کار کولو ګډي چلوله خو مګر سوال یې نه کولو نن لاړو د الله حضور ته هغه انسانان چې په الله باندې ګران دي هغه ځان ته غواړي هغه دغه نړۍ کې ډېر ژوند نه کوي هغه ځان ته غواړي نو دغه اولادونه یې پاتې شوي دي تاسې نه غواړي چې کومک ورسره وکړو مرسته ورسره وکړو دا خو یتیمان دي دا هم ورسره ټیکټر کې و دا هم زخمي شوی تاسې به د دې دغه سر ګورئ چې دغه اوس هم جوړ نه ده یو څه نه څه جوړ شوی نه پلارجان نه یې دغه زوی ډېر خوښ شوی و خو د دې رزق پاتې و پلارجان ته یې هغه بس پلمه وه بې پلمې مرګ نشته لاړو کله چې ټیکټر چاپاس شو پلارجانه زه پسې مړ شو خاطر تو چې کړه به زوره چلولې ورسره تو هم ګاډي چلوله د پلار میراث حتما زوی ته پاتې کېږي پلار یې په میراث کې ګاډي رسېدلي وه نو غربت و هغه میراث یې زوی ته هم انتقالولو پاتې کېدو دوی لا ماشومان دي دوی خو د مکتب په ځای کې دي دوی خو د درس په ځای کې دي خو غربت تر دې حده رسولي چې نن دغه وړوکی کوچنی ماشوم باید ګاډي وچلوي نن باید دغه هم ګاډي وچلوي دغه هم باید ګاډي وچلوي الحمدلله په نړۍ کې مسلمانان شته چې بیا د داسې یتیمانو سره او د داسې کونډو سره کومکونه او مرستې کوي او زموږ هم په دې هیله دا ویډیو کوو چې تاسې ورسره مرسته وکړئ تاسې ورسره همکاري وکړئ تر څو هغه د پلار نشتون احساس نه کړي الله دې موږ په وطن رحم وکړي قدرمنو لیدونکو دا ویډیو په دې خاطر موږ درته وکړله چې بل ځل راځو دوی سره کومک وکړو او مرسته ورسره وکړو په همدې هیله یې پای ته رسومه تر بلې خپرونې ښې چارې خو درته غواړم مونږ ته دې لوګی کړله ځواني بابا خاورې دې کړه خپله زندګي بابا یا بابا